په دې اسلامي کالج کې د جینکو انټروین رانغی چې موږ سره څه کیږي دلته په دې پیښور کې دی بل ځای له مزه انټروین یې ورکړی په جړا شوې جاړي وایي زمونږ عزتونه نیلام شو نمبر یې چې راکوي وایي داسې کار به کوې بیا به نمبر یې درکوو بیا به دې په پوزیشن کې راولمه او بیا د نورو خلکو له خو بیا پیدا شي دا لیبرل نه دي دا ملحدین او دا بېدینه طبقه دا هسې د علماو د مدرسې او د جومات او دغه د قاري د نوم نه چې الرجیک دي دا الله چې په غټ غم اخته کړي دي د زړه په رنځ باندې الله اخته کړي دي هغوی بیا راوګوره دا مولیان او دا قاریان او دا مدرسې داسې ورته تا مدرسه چې په سترګو لیدلې ده که اوس مې نه تپوس کو وختي مې ویل سورې فاتحه وایي سورې فاتحه دله درځي نه د مدرسې په مخه نه په شام نه تیر شوی خبرې ورپسې کې ته مدرسو له لاړ شه چې حیران شي حیران ته به چې شپه ورځ پکې هلته پروت وی چې طلبا ویني او د هغې ماحول ویني او د هغې د شپې عبادتونه وګوري د هغې تقواګانې وګوري د هغوی کردار وګوري هلته چې کوم سکون یې هغه دې وکته حیران به پاتې چې ته باچهان دي باچهان داسې ژوند دي د دې علماو طلبا الحمدلله ځکه موږ په خپله کې وخت تېر کړی موږ سکولونو کې وخت تېر کړی دی او موږ د کالجونو ماحولونه هم کتلی دي او موږ د مدرسې ماحول هم کتلی دی نو چې موږ د ټولو ماحول کتلی نو ما نه تپوس کوه تا خو یو کتلی دی او بل نه دی کتلی دا بل دی په لوپرۍ کې تېر کړی که سکول او کالج دی ویلی مې نو دا داسې کسان اکثر لوپري په کلاس کې هم نالایق وي دا چې نن په اسلام پورې خبرې کوي په دین پورې خبرې کوي هغوی بیا رالګېږي ډول ورته دا په دې سکولونو کې دا څومره کیسونه راځي چې دا استادان تشدد کوي او هلکان ترې مړه شي شاګردان دا کیسونه تاسو نه ګورئ نه اورئ روزانه راپورټ کېږي او که تشدد هر څوک کوي استاد دا هم یو ډېر محترم دی که د سکول دی که د کالج دی او چې تعلیم ورکوي شاګردانو ته یو استاد راولګي غلط کار وکړي ټولو پې نوم بدنام شي زمونږ په دې ملک کې د یونیورسټو باقاعده ویډیوګانې راغې باولپور یونیورسټۍ کې د پروفیسر یې ګرفتار کړ 5,500 5,500 د جینکو ویډیوګانې د خپلو شاګردانو جوړې کړې دي په دې اسلامي کالج کې د جینکو انټروین رانغی چې موږ سره څه کیږي دلته په دې پیښور کې دی بل ځای له مزه انټروین یې ورکړی په جړا شوې جاړي وایي زمونږ عزتونه نیلام شو نمبر یې چې راکوي وایي داسې کار به کوې بیا به نمبر یې درکوو بیا به دې په پوزیشن کې راولمه هغې نه دې خو سترګې پټې دي په دې هاسټلو کې چې څه کېږي او بیا د ملکان غوندې علاقه چې د پښتنو د زګو پښتنو ځمکه ده غیرتي پښتانه د غرونو پکې ناستې دي او په هغه ملکان یونیورسټۍ کې د یو څو میاشتې مخکې یو استاد د 4,500 جینکو ویډیوګانې د ځان سره جوړې کړي د خپلو یونیورسټۍ د جینکو او دغه رنګ د دې پښتنو هغه لونه او خویندې چې رالیږي د دپاره چې دا به تعلیم کوي او استاد ترې لګې د ویډیوګانې جوړوي دا خو هغه خبرې دي چې راووتې چې کومې نه دي راوتې او پټې یا به لا څومره